پلازمینه کابل دی او کابل اړوند پغمان درې ته راغلی یم او دا د پغمان درې هغه وروستی سرحد دی چې له دې اخواته نور غرونه دي هېڅ هم نشته دی. دلته راشه څه شی کوې اوس چې رانه ونه غورځېږي اوس څنګه یې اوس لږ چرت کې یو ټوکه درته وکړه لږ چرت وایي بیا ورته ټوکه کوي. درنو ملګرو میدان وردګو د منګلو سره ډېرې ښایسته ټوکې جوړې دي که نه هغوی سره هغوی دوی پسې کوي دوی هغوی پسې کوي په ټوله کې دواړه قومونه هغه قومونه دي چې په افغانستان کې ډېر معزز او درانه خلک دي. دیگه او دیگه کمی کار داشتن دیگه من امروز تنها آمدیم. نه صحیح گپ نزدین گپ برتان ما میگیم با کسی زنگ نزدین که اینجا میریم حتما یک رفیقتان برابر میشد. دیگه دوستا دیگه جای رفته بودن تفریح پنجشیر رفته بودن. خب دیگه من تنهایی امروز ولی خب څنګه یخني دې ډېره نه کېږي څنګه یو دې څادر اغوستی بل دې لونګک تاو کړی دی او یو دې پکې څه ورته وایي کوټ اغوستی دی یخ خو اوس ښه دی انشاءالله اوس هوا ښه شوله اوس ښه دی اوس انشاءالله ښه ده هوا ښه ده یخ دې ونه شي رانه سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو هیوادوالو تمه ده چې تاسې ټول درانه به راته رکه وروغ اوسېږئ. پلازمینه کابل دی او کابل اړوند پغمان درې ته راغلی یم او دا د پغمان درې هغه وروستی سرحد دی چې له دې اخواته نور غرونه دي هېڅ هم نشته دی او ښکته بیا دغه دره ده په زرګونو ځوانان نن د جمعې مبارکې په ورځ باندې راغلي او له دغه جنتي وطن له منظرې نه خوند اخلي. درنو ملګرو نن دغې درې ته موږ د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د یو ځوان په مالي ملاتړ راغلی و. هغه ځوان ذبیح الله مایار ارمان دی هغه له موږ سره مل دی او د دغې خپرونې مالي ملاتړ یې کړی دی موږ یې راوستي و کور ودان. درنو ملګرو که تاسې هم غواړئ چې خپلې سیمې وګورئ او یا هم د خپلې سیمې ننداره په نورو هیوادوالو وکړئ زموږ د یوې خپرونې سپانسر ومنئ موږ درځو او ستاسې د سیمو ننداره په ټولې نړۍ کوو. را سره پاتې شئ نن ورځو د پغمان درې دغه ښایسته انځور راخلو تر تاسې رسوو. راځئ مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي یو څو ښکلې نظریه سره د دغې سیمې ننداره کړئ. درنو لیدونکو ښایسته دره د پغمان دره ده او راغلي چې د پغمان درې دغه ښایسته انځور راواخلو تر تاسې ورسوو. درنو ملګرو دغه ځای چې دی تاسې به ګورئ ډلې ډلې ځوانان راځي دلته حوض دی او په دغه ګرمۍ موسم کې سره له دې چې پغمان ډېر یخ هم دی خو بیا هم دوی راځي دلته لامبا کوي. ښایسته ښایسته ځوانان راغلي دي او له دوی سره به خبرې اترې هم کوو دغه انځور راخلو چې په هیواد کې زموږ څومره ځوانان خوشحاله دي او څومره له دغه امن او دغه جنتي وطن له هواو نه خوند اخلي. راځئ مخکې ورځو دغه حوض درته ښیو. سلام علیکم ښې جوړې سلام علیکم ښې جوړې کړې دلته لږ راشه دلته به خبرې وکړو. صحیح دی شکر دی. نام شما چیست؟ عاصمم. عاصم هستین؟ از کجا هستین؟ دره پغمان. دره پغمان هستین؟ این حوض شما جور کردین؟ لا چه که مصرف کردین؟ مصرف زیاد کردیم. 10,000 15,000 روپये مصرف شد. افغانی؟ آنی؟ نه. چقدر؟ زیاد مصرف کردیم. چقدر؟
یک 20000 25000 دلار مصرف دلار مصرف کردین؟ چی دلار اینجا چیستن؟ خیلی سعی که چی مصرف کردیم چیزی خو نیستن اینجا؟ و اگه چیز نباشه خب مردم چی میکنه که نه این رشمه میگه ایره چی میگه؟ ایره رسپاند میگن. رسپان ایره چند گرفتی؟ ایره خود رسپاند این خود 200 روپا شد. چش بدم رسپاند نه گوش دیگه جاش کن. نخورد. این 200 روپا شد 200 روپا ای شد. آها. 400 افغانی شد. 400. صحیح؟ این 5 سیمت بوجی اینجا خورده باشه. چقدر 5 سیمت بوجی. از اینجا تا اونجا را آنی همی تو همی باشه. این 6. زیاد نیست نی هستن؟ نه زیاف چقدر هستن؟ زیاف است 2 دانه 50 دانه 40 خب دانه 50 دانه کلش چند روپا شد 50 دانه فکر میکنیم که 2000 افغانی شد نه 4000 دلار شما گفتین 15000 20000 دلار مصرف کردین کجا رو مصرف کردین این می داخل حوض ای صفایش ای سوی جالا را این می گلدانا را این می جایا را کلش مصرف کرد شوخی کردم اینجا 15 20000 روپیه حتما مصرف میشه چرا که جای جور میکنی اینه گلدانی اینجا شما دلته گلدانی کې درنو ملګرو او د ناس لپاره د هغه پاس زیو ګوري بیا دنه چې کوم یو ځای جوړ کړی دی هغه وګورئ بیا دا تازه اوبه د هغه ځینې راځي ورپسې ډایرې کوځي هلته دا وګورئ د ځوانانو لپاره هغه نیکرې چې دوی ته ورکول کېږي تر څو ولامبي هغه به پیسو شوي دي چې هر هفته هغه بدلېږي نو دا هغه مصرفونه دي چې شوي دي او دا راته وایه چې څو روپۍ اخلی د یو کس د لمبا لپاره از هر کس او بازیش دیگه چیزی که دیگه وضع اقتصادش دیگه تو چقدر هستن چند روپۍ میگیریم ریتش تو معلوم نیست خب 50 روپیه میگیریم 50 روپیه خب چقدر وقت اینجا میمانی که اینجا چی کنه او بازی کنه تا هر وقت که دلش شوه نه چقدر ما صبح میایم تا شام اینجا میشه مشکل نیست مشکل نیست چای میت یعنی ها اونجا چای آورده او شما آوردین یعنی ها ما آوردیم با مشتری ها چای میدین با کلگی میرسه نمیخوره کلگی گرمی است خب اگر بخوره شما میتین ها میتونیم خب ما خو میمان شما هستیم نی صحیح ما میمان خصوصی هستیم صحیح است نی صحیح سر ما چی میخوری هر چیز بخوریم میوه چای چی میخوریم شما بگوین ما انتخاب نمیکنیم انتخاب شما باشه انتخاب خب وقت میوه از میوه بخوریم میوه بخوریم نی خب ای او از اونجا تازه به تازه میای اوتون میره از اونجا تازه میای اون از اونجا میبره از اونجا میبره خب کدام روز این خالی میشه به خاطر ششتان هر شب پاک میشه خب هر شب پاک میشه اینجا کارمندا چه قدر کده شما کارمندا یک 6 نفر هستن 6 نفر خب گزارت میشه شکر است چی پیغام داری پیغام دیگه خاص پیغام نداریم بسیار زیاد تشکر بیاداری قند که کدی ما گپ زدیم بسیار زیاد تشکر زحمت کشیدید تشکر ډیر زیات من درنو ملګرو چې را سره استئ او تر پاتې دلته راشه چی شي کې اولو چې نه اونو غورځيږي اوس څنګه یې شکر د خیر ژوند مبارک دې څنګه دی شکر الحمدلله خیر او بوته کته شی یخ شوي کنه او ښه ډیر کنه څو افغاني دی ورکړي دي 50 روپۍ 50 روپۍ دی ورکړي دي او څنګه دا 50 روپۍ چې دی ورکړي بیرته تنه خوند واغستو کنه دی لمبانه یوازې راغلی که نور ملګري سره دي او شپږ نفر نور هم راسره شپږ نفر ټول په 50 روپۍ نه تیاستئ نه نفر 50 روپۍ 50 روپۍ ما ته به دی ویلي ما به سفارش کړی بس نو هغه کې ته نه راغلی کنه نو راغلی کنه ښه اوس راته ووایه نوم مبارک دی نوم مې سردار ولی ده سردار ولی د کوم ځای زه د ننګرهار حصارک ولسوالۍ یم او حصارک ولسوالۍ یا مې کلیوال یې نو څه حصارک او څه خیوه دواړه یو شی دي کنه ښه زه دې مخکې لیدلی وم که څنګه دې راته کتل او مرکه مې درته راکړې وه چېرته هغه کې منجي ډاک کې منجي ډاکي او بېشکه بېشکه او بالکل بالکل منجي ډاک ته درغلی وم ښه اوس به بېرته څه وخت ځې د خیره بس بیرته له خیره سره یو ساعت نیم ساعت دلته به یو نور ځو له خیره بېرته ځئ او ښه ډېره مننه څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته بس پیغام مې دا ټول د الله په خوشحاله لري او خوشحالي په جامه کې پټ الله دې ونازوه کور دې ودان ډېره زیاته مننه چې راغلې او خبرې دې راسره وکړلې بېرته ټیکه درکړم چې وغورځېږي نه نه زه ټیکه به درکړم زه ته ورشه ته ولاړم به یو ځل هغه دی ورغې ښه نو عزیزه ګله راځه له تاسې ډېره سخته زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ او دغه برنامه ګورئ راځئ د پغمان نور ښایستونه هم در باندې ګورو راسره پاتې شئ
لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د پغمان درې وروستی سرحد دی او له دې پورته نور غرونه دي یعنې پورته ځای نشته دی له دې هم تاسې قیاس کولی شئ هغه ځای نه وګوره شل پاتې دي ګنې پغمان دره کې دا شیان شل نه پاتې کېږي درنو ملګرو ډېرې ښایسته یخې اوبه دي او دومره یخې چې زه ولاړ یم خبرې تاسو سره کومه خو ذهن مې دلته پاتې دی ځکه چې ډېرې یخې دي او دلته ځوانان راځي د بېلابېلو ولایتونو نه بېلابېلو ساحو د افغانستان سربیره د نورو ملکونو هم راځي درنو ملګرو یو ځوان دلته زه ګورم ډېر وخت نه ناست دی او ډېر خاموشه ناست دی او د هماغه ځای نه راغلی یم الله تعالی دې وکړي چې خبرې راسره وکړي که خبرې وکړل نو خبرې به واورو که خبرې نه کولې نو بیا به بل چا سره وغږېږو سلام علیکم برادر قن خوب هستین جان جور است دری کب میزنی بله داری خب داری صحبت میکنی البته اجازه هست اینجا بشینیم کرایه شما دادین ما میتونیم میشینیم خیر مشکل نیست چرا اینقدر دق هستین اینجا دق نیستیم چرا اینطور خاموش ششتین اینجا اما تو آدم خاموش هستیم بله آدم خاموش هستین چرا خاموش هستین خود اما تو طبیعت آدم یگان تو اما تو خنده‌روی میباشه یگان تو اما تو آرام میباشه کدامش خوب است والا دیگه نسبت هم حد متوسط خوب است شما متوسط نیستین دیگه متوسط هستیم خود دیگه حالا خود جای است که اما تو یک روح و روان ما خب تنها آمدین یا رفیقای کتانه است نه تنها آمدیم تنها آمدین چرا رفیقایتون نآوردین دیگه او دیگه کمی کار داشتن دیگه ما امروز تنها آمدیم نه صحیح گپ نزدین گپ برتان ما میگیم با کسی زنگ نزدین که اینجا میریم حتما یک رفیقتان برابر میشد دیگه دوستا دیگه جای رفته بودن تفریح پنچیر رفته بودن خب دیگه ما تنها امروز بله خب راست بگو خرچه کردین یعنی بله سرشیسه چی خرچه کردین این غذا خریدیم اما تو آمدیم تنها اینجا خوردیم خلاص دیگه خب کرایه دادین یعنی نه در موتور شخصی اومدیم خب موتور خودت است بله او ماشاءالله ما خو موتورم ندارم از این سو که میریم ما هم کتش دان میریم مشکل نیست امرایتان میریم باز چند نفر میدی که کتان بریم اما تو خب چی دیدین اینجا والا مردم دیدیم که بسیار بشور و هیجان به تفریح آمده بودن و دیگه بسیار هم احساس خوشی کردیم اینجا بسیار جوانان رو میبینین بسیار بزرگان رو میبینین امن هستن در وطن اینجا خوش هستن اینا در این لحظه چقدر لذت میبرین شما خود این لذت خاص است انسان باید در هر محیطی که مردم باشه اجتماع باشه خوش وقت باشن بهترین یک محیط می باشه به یک انسان بالکل این دیگه تقریبا بسیار مفید است به انسان به روح و روانش بسیار فایده داره که یک لبخند یک لب برادر خود میبینی که الان یک گپی است بسیار زیاد تشکر خب برادر قن بدون پغمان دیگه جای کدامشان است که شما رفتین اونجا سیاحت کردین کاپیس ها رفتیم دیگه پنجشیر رفتیم پروان و جلال آباد رفتیم دیگه پنجشیر هم رفتیم خوب سیار خواستین وردک هم رفتیم یک بار وردک هم رفتین بله شما راست بگوین بند چک چطور بود بسیار یک جای خوب و عالی بود واقعیت که یک جای دلنشین و سرسبز بود ما زیاد لذت بردیم ما که بسیار خوش میشیم اونجا که میریم به خاطری که اونجا مهمان نوازی بسیار خوب میکنه مردمش در مجموع تمام مردم افغانستان مهمان نواز هستند و علل خصوص مردم وردک هم بسیار مهمان نواز هستند بسیار زیاد تشکر لحظه آخری هستن یک چی میگه توکا رو چی میگه در دری فکایی بری ما بگوین یک در تم خوش شوی ما هم خوش شوی والا چیستن که من فکایی یاد ندارم ندارین خب باز یک خاطره جالب رو با ما بگوین خاطره جالب خاطران زیاد خاطره خواهد دیگه یکیشو براتون میگم باش که یادم بیاد نه خاطرم از یادم نرفت خاطرم از یادتان رفت خب یک شعر یاد دارین غزل باشه یک بیت باشه شعر باشه در دری شما چی یاد دارین یک چی شد علاقه به شعر ندارم خب با فکایی ندارین با شعر ندارین با خاطره ندارین خاطره خواهد خود خاطره زیاد چی نیست دیگه خب یک جالب پیغام با بینندگان عزیز بگویم با جوانان با همگی چی رقم هر رقم که دلتان باشه پیام است که وطن ما صلح و آرامش انشالله
کوشش کنن جوانان درس بخوانن تا وطن آباد شود و ما خوش هستیم در وطن تا که آبادش کنیم انشالله سر پایش استادش کنیم و امید دیگه توکل ما به خدا تا امید است که روزی برسه که افغانستان صفا و صمیمیت همه مردم افغانستان باشن. بسیار زیاد تشکر آقای مسیح. خوش شدم که کدی شما گپ زدم. یک ذره شما را با خاندروی دیدیم. بخیر باشین. خوش شدم. ما همچنان. بسیار زیاد تشکر. ډیره زیاته مننه. فارسی مې هم دیږي کې ختمیږي ګوره بیا خو ته ما هم ډیره یاد نه ده. درنو ملګرو دغه ځوان سره مخابرې وکړې ډیر خواشینی ناست خو چې راغلو سړی اوس خاندي نو دا باید له ما مننه وکړي که پام دی که نه ما سړی وخاندو او سبب د خندا یې شولم. تاسې هم له موږ سره پاتې شئ مخکې ورځو. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د کابل اړوند هغه ځای ته راغلي یو چې تر ټولو یخترینه ساحه ده دا به کوم ځای زه درته نه یم راځه د ملګري نه اورو. سلام ستړي مو شئ په خیر سلام ماشي ښه ستې ښه دی بخیر یې ډېره زیاته مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مې محب الله مبارز ده. مبارز صاحب څه وخت راغلی دلته؟ یاره نو تقریبا 10 بجې به وې چې راغلی دلته. 10 بجې وې چې راغلی. څنګه یخني دې ډېره نه کېږي؟ څنګه یو دې څادر اغوستی بل دې لونګک تاو کړی دی نه انشاءالله او یو دې پکې څه ورته وایي کوټ اغوستی دی یخ خو اوس ښه دی انشاءالله اوس هوا ښه شوله اوس ښه دی؟ اوس انشاءالله ښه ده هوا ښه ده. یخ دې ونشي رانه نو نه انشاءالله هوا ښه ده کوم نه کېږي چېرته ورته اور بل کړمه څنګه دې خوښه ده؟ خوښه ستا چې څنګه ده خوښه. خو یو خبره ده تاسې یخ سره بلد هستئ چک ولسوالۍ نه راغلی که نه؟ چک ولسوالۍ نه راغلی همون منطقه ډېره یخه ده غزوی نه یخ سره بلد یم. چک ولسوالۍ کې د کوم ځای؟ د افکازار د منجرخیل دی. افکازار د منجرخیلو دلته راشه که نه دا کوم ځای دی؟ دا چک برسر دی؟ ښه دی هم د چک ولسوالۍ دی. پېژنې؟ نه انشاءالله زبی مایار ارمان معرفت به راسره وکړو معرفت به سره وکړو که نه ښه ودې لامبل وم لامبل خوند یې وکړو خوند یې وکړو ښه یوازې راغلی که نور ملګري سره دي؟ یو 3 نفره نور ملګري هم راسره دي یو دوه مې هلته د کاکا زمن دي هغه دي راسره. ښه چکر نه دې خوند واخیسته؟ ډېر خوند مې ترې واخیسته. څه شی دې جالبه ولیدل؟ جالبه والا ډېر شیان هم جالبه ولیدل د اوازي ډېره جالبه وه د بعض ملګرو اوازي نه وه زده نو ډېره جالبې پېښې هم کې ولیدې په موبایل کې او چې مو خوړل که نه؟ نو ډوډۍ هم تر اوسه نه ده خوړلې اوس د ډوډۍ تصمیم نیسو چې ډوډۍ وخورو او موږ هم نه ده خوړلې ګوره خو یو ځای به وخورو ډوډۍ به یو ځای وخورو. خرچه به څوک کوي؟ ارمان به کوي که تی به کوي؟ مشکل نشته ده دواړه د یوه ولایت یو کې دا یې وکړو که زه وکړم څه خبره نه ده. خو هغه تیار ځان سره راوړې ده خو صحیح ده بیا به یو ځای خرچه یې راوړې ده ځان سره تیار پخ کړي چې یې راوړي دي څه شی دی البته څه غوښه به پخ کړي خیر دی که غلطه د ما سره یې وکړو که ما مشکل نشته ښه ډېره مننه. یو خاطره دې د ژوند راته ووایه چې په تا تېره شوي وو په اخره کې خپله دې ورته خندلي چې دا څنګه خاطره وه چې په ما تېره شوه؟ یعنې داسې خو ډېرې خاطرې راغلي دي داسې خاطره به ذهن ته مې والا که اوس فعلا راځي چې درته وایم خاطرې هم ډېرې خاطرې په ژوند کې راغلي دي. او د وردګو خلک ډېر داسې شوخ مزاجه دي ټوکې ټکالې ډېرې ښې کوي یو ټوکه راته وکړه داسې ټوکه به درته وکړم ټوکه راته کوي اوس لږ چرت کې یو ټوکه به درته وکړم لږ چرت وایي بیا درته ټوکه کوي. درنو ملګرو میدان وردګو د منګلو سره ډېرې ښایسته ټوکې جوړې دي که نه هغوی سره هغوی دوی پسې کوي دوی هغوی پسې کوي په ټوله کې دواړه قومونه هغه قومونه دي چې په افغانستان کې ډېر معزز او درانه خلک دي نو ټوکه درته ذهن ته راغله نه ده راځي او هغه راته وایه یو پیغام راته پرېږده چې درانه لیدونکي نو درانه هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې راشه د دغه ښکلي موسم او د دغه طبیعتي هوا نه خوند واخلئ واقعا چې ډېر ښه موسم دی او ډېر ښه برابر دی او شنه ځایونه دي نو خدای دې وکړو چې خوند ترې واخلئ ډېر خلک راځي او ډېر خوند ترې اخلي د موسم ډېره زیاته مننه مبارز صاحب الله دې ونازوه کور دې ودان خوشحاله اوسي کور مو ودان. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه ګورئ راځئ راسره پاتې شئ مخکې ورځو د دغه وطن ښایستونه راخلو تر تاسې رسوو.
زخته زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ د پغمان دغه ښایسته دره مو ننداره کړله د ځوانانو سره مو خبرې اترې ټوکې ټکالې وکړلې هغه تاسې واورېدل تمه دا ده چې ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي درنو ملګرو زه محراب ګل مخلص په همدې ځای درنه اجازه اخلم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان